بسم الله الرحمن الرحیم. د شاعرانه چینل لیدونکو او مینوالو سلامونه او مینه مې ومنئ. دا د راغلیو غلام خان بندر ته او ملګري دي. زه به نومونه واخلم. ریحان صاحب دی، اتل دی او حکمت الله دی. زموږ نظیف ملګری شاته لګیا دی، هغه زموږ دپاره د پخلي بندوبست کوي. او احسان د کمرې شاته ناست دی. وروسته به د احسان شعرونه هم اورو. د ریحان صاحب نه فقط 2 بیتونه اورو او د هغې مخکې 2 بیتونه ورته زه وایم. په هغې بیتونو به ریحان صاحب موږ ته 2 بیتونه ووایي چې ساړه دی د سیند غاړه ده بادونه دي ماښام دی. ساړه دی د سیند غاړه ده ساړه دی د سیند غاړه د بادونه دي ماښام دی. تاو کړي مې له خپل ځانه لاسونه دي ماښام دی. تک سره ننګي دي تورې زلفې دي او مړې سترګې بلې مومبتۍ دي ډک جامونه دي ماښام دی. په همدې بیتونو به ریحان صاحب نه 2 بیتونه اورو چې بیا به تر هغې وروسته موږ تاسو لپاره کوشش وکړو چې نورې هم جالبې ویډیوګانې پیدا کړو، جوړې کړو. ریحان صاحب 2 بیتونه راته ووایه. د زړه د صفاوالي نښانې دې په جبین شته. آها ډېر ښه. د زړه د صفاوالي نښانې دې په جبین شته. رنګونه د تمامې زمانې دي په جبین شته. هی دا بل څه ښه بیت دی. ما ډېره موده ونه لیدې رنګ دې رانه هېر دی. ډېر ښه. ما ډېره موده ونه لیدې رنګ دې رانه هېر دی. همغه سرې وړې وړې دانې دې په جبین شته. ما ډېره موده ونه لیدې رنګ دې رانه هېر دی. هماغه سرې وړې وړې دانې دې په جبین شته. ډېره مننه لیدونکو. خدای دې وکړي چې د پښتنو بنډرونه همداسې روان اوسي، همداسې په مینه او په د ژوند په خوږو باندې لړلي وي. نو ډېره مننه. موږ به بیا راځو. تر هغې ستاسو په بلوي او بښونکي خدای سپارو.